سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي تاسې په ټوله ته روغ او جوړ. زه سردار ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر ښه خوشحاله یم زه بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نوي ویډیو کې طریقه درښیم چې زموږ فیسبوک اکاونټ په کومو موبایلونو کې لاګین شوی ده. یعنې موږ څنګه کولی شو معلوم کړو زموږ فیسبوک چا په موبایل کې خلاص ده او په کوم لوکیشن کې ده او کوم ماډل موبایلونو کې ده. نو دا پوښتنه زیاته ملګرو ضرورت ده چې زموږ فیسبوک اکاونټ چا غلا کړی نه وي، زموږ اکاونټ چا فرډ کړی نه وي، نو موږ څنګه کولی شو خپل فیسبوک اکاونټ له بل موبایل څخه لوګ آوټ کړو، یعنې بل نور موبایلونو څخه ختم کړو، تنها په خپل موبایل کې پاتې شي. یعنې که چیرې ستاسو فیسبوک په بل موبایل کې خلاص کړی وي یا بل کمپیوټر کې خلاص کړی وي او د څخه هیر وي او اوس ډارېږئ چې هغه نفر زموږ فیسبوک څخه غلط استفاده ونه کړي، نو تاسې کولی شئ په همد خپل موبایل بل فیسبوک څنګه کوي ختم کړي، بل موبایل څخه یا هم کمپیوټر څخه. چې څنګه کېږي ویډیو راته تر پای پورې وګورئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. لومړی راځو ملګرو، فیسبوک ته فرق نه کوي که لایټ تاسې کاروئ او که شین فیسبوک کاروئ، خو زه لایټ کاروم. لږ ورته انتظار کېږي، وای فای کمزور دی تر څو زموږ فیسبوک راخلاص کړي. نو کله چې ملګرو فیسبوک مو راخلاص کړ، را به شئ ملګرو دغه مینو ته، د فیسبوک دغه مینو ته به راشئ. څه مینو ته راغلل ملګرو، ته موږ ته یو آپشن راکوي سیټینګس، نو په دغه سیټینګ آپشن باندې کلیک واخلئ. نو کله هم چې سیټینګ واخلو دلته موږ ته یو بل سیټینګ ده، هغه باندې به کلیک کوو، سیکیورټي ان لاګین په نوم ده. لږ ورته انتظار کېږي تر څو هغه سیټینګ موږ ته راخلاص کړي. نو کله هم چې ملګرو دغلته یو آپشن ده پاسورډ اینډ سیکیورټي، صحیح ده ملګرو، دغه یې داسې ماته لیکلی، بښنه سره ما درته نښه کړو. نو په ده به یو کلیک واخلئ. نو کله مو چې همدلته وهولو، دلته ستاسو په موبایل کې هغه البته هغه موبایلونه هغه لوکیشن ته راوړئ کوم چې ستاسو په دغه فیسبوک کې لاګین شوي دي. دلته ملګرو سیمور باندې کلیک کړو تر څو ټول راواخلي. دلته ملګرو تاسو ورته وګورئ زما موبایل څنګه دی، یو موبایل د 2014 په نیویارک کې ورته وګورئ ملګرو، په نیویارک کې کنیکټ شوی دی، اکټیو نو دا ورته وګورئ. او ملګرو 14 ساعته مخکې هم ملګرو مسنجر ما راخلاص کړو، هغه هم په نیویارک کې و. دلته ملګرو تاسو ورته وګورئ هر لوکیشن تاسو ته راښیي. د ګورو روسیا ده ملګرو، بیا هم 2014 ورته وګورئ ملګرو، د کوم لوکیشن چې ملګرو ورته وګورئ دا نسې په افغانستان کې ملګرو په G7 پرایم موبایل ته زما په جلال آباد کې هم کابل کې ورته وګورئ ملګرو ستاسو لوکیشن راخلي. مثال په توګه ستاسو غواړئ دغه نیویارک کې زما موبایل راخلاص شوی ده، دا فیسبوک د زمانه د زما بل چا راخلاص کړی ده، او یا هم ملګرو دغلته تاسو وښیم دغه G7 پرایم چې ملګرو جلال آباد کې زما فیسبوک کې لاګین شوی دی، غواړم دا ختم کړم. نو دې لپاره تاسو په دغه درې ډاټو کلیک وکړئ. کله مو چې هم درې ډاټو ووهل ورته انتظار سره لیکئ ملګرو، یعنې ملګرو 14 فبروري په جلال آباد G7 پرایم موبایل کې ستاسو فیسبوک اکاونټ لاګین شوی ده، غواړئ هغه څخه ختم کړئ ته لوګ آوټ لیکلی په دغه باندې کلیک واخئ. نو چې کله هم دا ووهل ملګرو ورته وګورئ هغه G7 پرایم چې کوم جلال آباد کې و هغه څنګه شو ملګرو ختم شو. په همدغه طریقه تاسې کولی شئ خپل فیسبوک اکاونټ معلوم کړئ چې په کوم موبایلونو کې خلاص ده او څنګه بېرته ختمولی شي. هیله چې ویډیو معلوماتي تمامه شوې وي. که چېرې مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک، چینل هم سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پر دې څخه خوندور معلوماتي ویډیو ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل سره اپلوډ کوم. په لویه بخښونکي خدای مو سپارم، هر چېرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.